السلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی یو ځل بیا زموږ چینل ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، په دې ویډیو کې په یو نوې موضوع باندې خبرې کوو. په نوې موضوع باندې معلومات درکوم چې ډېرو دوستانو غوښتنه هم کړې وه. د دې دپاره به راشئ اول فیسبوک ته. فیسبوک کې دوستان وایي چې کله مونږ ملګرو ته ریکویسټ کوو، مثال په طور زه راځم یو چاته ریکویسټ کومه، دا هلک دی، ده ته ریکویسټ کوم، نو ملګري هم وایي چې ډېر ملګري دي هغو ته چې ریکویسټ کوو نو دغه بټن چې وي اډ فرینډ وي، یعنې هغو ته بیا ریکویسټ ځي، کنفرم کوي که ډیلیټ کوي هغه کس. خو بعضې داسې ملګري شته چې هغه کله مونږ هغو ته ریکویسټ کوو، ریکویسټ د اډ فرینډ بټن نه وي، هغلته د فالو اپشن وي، د فالو بټن وي. نو دوی هم ملګرو هم همداسې غوښتنه کړې وه چې دغه فرینډ یا اډ فرینډ بټن څنګه فالو ته چینج کړو، څنګه یې تبدیل کړو. نو د دې دپاره به راشئ، دا ډېره اسانه طریقه ده، ډېره ایزي طریقه ده. زه تاسو ته خپل پروفایل ښیم چې دلته فالو اپشن ده یا فالو بټن ده او که اډ فرینډ بټن ده. د دې دپاره راځم په خپل دې پروفایل باندې کلیک کوم، بیا راځم په دې درې ډاټه باندې کلیک کوم او بیا دغه سترګې نشان ویو از چې ده په دې باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ زما د پروفایل بټن چې دغه اوس اډ فرینډ بټن ده. نو دا زه اوس چینج کوم فالو بټن ته یا فالو اپشن ته. نو ګورو اوس څه کوو. اول په دا کونج کې ښي لاس ته درې لاینه چې دي په دې باندې به کلیک وکئ او بیا به راسئ لاندې سیټینګ اینډ پرایویسي په دې کلیک وکړئ او بیا به راشئ لاندې په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ لاندې فالوورز اینډ کنټینټ. اول شرط یې دا دی چې ستاسو عمر باید 18 کاله وي. که 18 کالونه کته وي کولی شئ له سیټینګ نه چینج کړئ 18 کالو ته. چې کله مو عمر 18 کاله پوره و یا مو 18 کاله ته چینج کړئ، بیا به راشئ په فالوورز اینډ پبلیک کنټینټ په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته چې کله راغلی دلته لیکلي دي فالوورز اینډ پبلیک کنټینټ. دغلته کوم شنې چیکونه چې دي دا شنه، دا به ټول تاسو په پبلیک کې کیږدئ. دا به هم پبلیک کئ، را به شئ لاندې هم پبلیک، ورپسې دا به هم پبلیک او دا ټول چیکونه چې دي پبلیک کې به کیږدئ. دا ټول پبلیک شو. چې کله مو دا وکړه بیا به راشئ دې ځای نه به ووځئ، لاندې به راشئ دغه پوسټس چې لیکلي دي په دې باندې کلیک وکړئ او بیا فاس هو کن سی یور فیوچر پوسټس دلته کلیک وکړئ. نو تاسو چې کله کوم پوسټ کوئ دا باید چې پبلیک وي، او که چیرته دغلته پبلیک نه لیکل شوي دا پوسټ سره لاندې، نو بیا په رایټ ناو باندې کلیک وکړئ. دلته چې یو پوسټ وکئ، مثلا دلته تاسو کوم پوسټ کوئ پاس یو اپشن درکړی وي، رایټ ناو باندې کلیک وکړئ. دغلته اپشن درکوي چې ته پوسټ غواړې یوازې فرینډ دی وګوري یا نور اپشن هم درکوي، سپیسیفیک فرینډ یا اونلی می یوازې زه. نو که چیرته دا چیک فرینډز کې وي، فرینډز اکسپټ وي او یا سپیسیفیک فرینډ کې دا چیک لګېدلی، مثال په طور دلته یا دلته لګېدلی وي، نو دا چیک به راواخلئ، تاسو به یې په دې پبلیک کې کیږدئ. چې دا سیټینګ مو وکړه بیا به دې ځای نه ووځئ او را به شئ پاس how people find and contact you په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړو بیا فاس یو اپشن درکوي who can send you friend request. که چیرته دا چیک په ایوری ون کې ایښی وو، دغه چیک به وباسئ ایوری ون نه، په دغه فرینډز او فرینډز اونلی دلته به یې کیږدئ. چې کله دا وشو نو اوس تاسو راشئ او خپل پروفایل وګورئ. د اډ فرینډ نه به پروفایل ته چې کله راغلی په دغه درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ او بیا دغه سترګه نشان چې ده ویو از په دې باندې کلیک وکړئ. نو وګورئ هغه اډ فرینډ بټن به فالو بټن ته چینج شوی وي. نو دغه طریقه ده، په دې طریقه تاسو کولی شئ دغه اډ فرینډ بټن فالو بټن ته چینج کړئ. اوس چې تاسو ته هر څوک فرینډ ریکویسټ کوي اډ فرینډ بټن به نه ورته راځي، فالو اپشن به ورته راځي. زه راځم عملي طور سره درته ښیم، یو بل اکاونټ نه دې ته ریکویسټ کوم.
ښه دا د بل اکاونټ بل ايډي مې کولا وکړله. زه اوس ځم هغې ايډي ته ریکویسټ کوم په کومه کې چې ما هغه اډ فرینډ بټن چې ده فالو بټن ته چینج کړی و. ګورو چې هغه اډ فرینډ بټن فالو بټن ته تبدیل شوې ده یا چینج شوې ده که نه. راځم اوس د هغه اکاونټ نوم دلته سرچ کوم د هغه ايډي دغه ايډي تیاره پرته ده سرچ کې د احمدزی حبیب الله او دغه کې ما اډ فرینډ بټن فالو بټن ته چینج کړی و. اوس راځم په دې باندې کلیک کوم نو وګورئ ملګرو دغه ده چې هغه اډ فرینډ بټن فالو بټن ته تبدیل شوې ده. نو دغه طریقه وه ډېره اسانه طریقه وه. تاسو کولی شئ په دې طریقه د خپل فیسبوک ايډي کوم اډ فرینډ بټن چې ده فالو بټن ته چینج کړئ. نو ملګرو د دغسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ